السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته راغلاست کوم. د نننۍ ویډیو کې به پر هغو ستونزو او هغه مشکلاتو باندې وغږېږو کوم چې په عام ډول کمپیوټر ته پیښیږي. سوال: د کمپیوټر سکرین بوی کوي. جواب: د کمپیوټر سکرین خلن شوی دی، خاورې دوړې پر پرزو باندې پرتې دي، هغه پاکې کړه. او که د سکرین ضمانت ختم شوی نه وي نو بیرته شرکت ته مراجعه وکړه. سوال: چې کمپیوټر چالان کړم 10 دقیقې او یا هم 20 دقیقې هیڅ نشم لوستلی، د کمپیوټر سکرین شفاف نه وي. جواب: کمپیوټر د دوړو ډک دی، هغه پاک کړه. او کوم بادپکه چې پر مادر بورډ باندې لګېدلې ده هغه هم پاکه کړه. سوال: د کمپیوټر هارډ ډیسک اواز کوي. جواب: مسله ټوله د برق په تار کې ده. که هغه سم لګېدلی نه وي سم یې وتړه، او که سم لګېدلی وي نو کوم پرزه چې خرابه شوې ده هغه بدله کړه. سوال: په کمپیوټر کې مې وخت او تاریخ سم نه دي. جواب: د CMOS په نامه یو بیټرۍ ده، هغه ختمه شوې ده، هغه بیټرۍ بدله کړه. سوال: کمپیوټر مې د وینډوز څخه د وتلو او یا هم د داخلېدلو په وخت کې اواز کوي. جواب: کمپیوټر ګرمیږي، بادپکه یې وګوره او یا هم بدله کړه. سوال: کمپیوټر مې لږ وخت وروسته په خپله بند شي. جواب: کمپیوټر سم دی، لیکن پر کمپیوټر باندې لوډ زیات یا ستونزه په سافټویر کې ده. سوال: سکرین لږ وخت وروسته اواز کوي. جواب: د سکرین په کوم پرزه کې ستونزه پیدا شوې ده. د سکرین ضمانت وګوره، که وخت پاتې و نو موړ شرکت ته مراجعه وکړه چې درته بدله یې کړي. سوال: کله چې کمپیوټر چالان کړم د شپیلکې په څیر اواز کوي. جواب: د VGA کارت په خپل ځای کې نه دی لګېدلی، هغه په خپل ځای کې سم ولګوه. سوال: کمپیوټر می بند شپیلکې کوي، یعنی دا څو ځله تکراریږي. جواب: ریم دې سم نه دی لګولی، په کمپیوټر کې ریم په خپل ځای کې ولګوه او نصب یې کړه.